السلام علیکم د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو ستړي مشئ پام راړوم د نن ورځې د پیل څو تازه او مهمو خبرونو ته بسم الله الرحمن الرحیم. ترکمنستان وایي چمتو یو چې د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړو. د ترکمنستان جمهور رئیس ویلي چې هیواد یې چمتو دی د افغانستان له نوي حکومت سره کار وکړي. قربان قلی بردي محمدوب له تاس خبري اژانس سره په مرکه کې ټینګار کړی چې ترکمنستان د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د هغه خبره ترکمنستان غواړي چې له افغانستان سره همکار ووسی او د دواړو هیوادونو اړیکې بیرته عادي مخ ته لاړې شي. بردي محمدوب دا ټینګار هم کړی چې ترکمنستان به د افغانستان په تړاو په خپل بې پلوي دریځ ولاړ وي او غواړي د طالبانو حکومت سوله غوښتونکې بهرنۍ پالیسي ولري. د طالبانو حکومت د 38 نویو ګمارنو اعلان وکړ. د طالبانو د حکومت لخوا پرون د 38 نویو ګمارنو اعلان وشو. په دې ډله کې د شهیدانو او معلولینو وزارت سرپرست، د قل اردوګانو قمندانان او د څو وزارتونو مرستیالان شامل دي. طالبانو په خپلو نویو تشکیلاتو کې د ملي اردو د قل اردوګانو نومونه شاهین، پامیر، اتل، تندر، زفر وربدل کړي او د کابل، کندهار، مزار، کندوز، هرات، لغمان او پکتیا قل اردوګان یې یادې کړي دي. د طالبانو لخوا د کابینې د اعلان له لومړۍ دورې تر اوسه پورې ګڼو خلکو انتقادونه کړي. د امریکا او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونو ویلي چې د طالبانو کابینه ټول شموله نه ده. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ویلي په تېرو 20 کلو کې له فارغ شویو زده کوونکو تمه نشي کېدای. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت چارسنبال عبدالباقي حقانی یوې رسمي غونډې ته ویلي له هغو زده کوونکو څخه چې په تېرو 20 کلونو کې په افغانستان کې زده کړې کړې هیڅ تمه نشي کېدای. په هغه غونډه کې چې داسې ښکاري د پوهنتون د یو شمېر استادانو سره جوړه شوې وي، نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د زده کړې بنسټونه باید له سره بیا کېښودل شي او زده کوونکي باید د ارزښتونو سره سم وروزل شي. ښاغلي حقاني دا هم ویلي چې ښوونکي هم باید وروزل شي ترڅو چې راتلونکي نسل ته په داسې طریقه چې موږ ته ګټه ورسوي روزنه ورکړل شي. داسې استادان افغانستان مکاتبو ته ورکړو چې زموږ د ځوان نسل داسې وروزي چې توقع ورنه وشي. په دا 60 کاله مکاتبو لیسو کې چې فارغ شوي وي عمر به تاسو ته ښه معلوم وي، تاسو کومه توقع ورنه کولی شئ. مکاتبو د لیسو پیداوار دا 20 کلن چې راواخلېست د هغې نه هېڅ توقع نه کېږي. دا زه یاد لرم، هېڅ توقع نه کېږي. نو زما په خپل نظر باندې د ټولو پوهنتونونو دا پوهنتون مهم دی ځکه دا زموږ اساس ایجاد دی او هغه بنیادي کار دی. یو ماشوم د ابتدا نه قابل را روان تر اخره پورې به قابل. هغه مخکې ویلي و چې طالبان ګډو زده کړو یعنې نجونو او هلکانو ته اجازه نه ورکوي او اعلان یې وکړ چې د پوهنتونونو مضامین بیا له سره کتل کیږي. له هغه راهیسې چې طالبانو واک تر ګوتو کړی لږ تر لږه دویم ځل دی چې د طالبانو په رژیم کې د لوړو زده کړو وزارت چارسنبالي وزیر څرګندونې غبرګونونه پاروي. نیوکه کوونکو د هغه دا څرګندونې غندلې او ځینو له واکمنو طالبانو غوښتي چې نوموړی دې له دندې لرې کړي. د طالبانو سرپرسته کابینه وایي د تذکرو او پاسپورټونو د ویش پروسه پیلوو. د طالبانو د حکومت سرپرست کابینې پرون خپله لومړنۍ ناسته دایره کړه. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلي د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې کورنیو چارو وزارت افغانانو ته د تذکرو او پاسپورټونو د ویش پروسه بیرته پیل کړي. د باختر دولتي اژانس راپور ورکړی چې نوي پاسپورټونه او تذکرې به احتمالاً د افغانستان اسلامي امارات په نوم جوړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو د حکومت لخوا اجرا شوي پاسپورټ به د نور هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي که څنګه. سره له دې چې طالبانو څه باندې یوه میاشت مخکې سرپرست حکومت اعلان کړ، خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د افغانستان اوسنی نظام په رسمیت نه دی پیژندلی. او وروستی خبر مو دا چې امریکایي چارواکي شیرمن د ازبکستان ولسمشر سره پر افغانستان غږېدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله ویندي شیرمن د افغانستان د وضعیت او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په باب د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیاب سره غږېدلې ده. د راپورټونو له مخې په پرونۍ لیدنه کې چې په تاشکند کې وشوه، میرمن ویندي شیرمن له ازبکستانه مننه کړې چې د افغانستان د مسایلو په تړاو یې له امریکا سره همکاري کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې ویندي شیرمن له شوکت میرزیاب سره د افغانستان د راتلونکي په اړه خبرې کړې. شیرمن په ازبکستان کې هم په اقتصادي او دیموکراتیکو پروسو کې د پرمختګونو او د بشري حقونو د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. د منځنۍ اسیا د اکثرو نور هیوادونو په څېر ازبکستان هم له کله چې طالبانو په دغه هیواد په چټکۍ ولکه ټینګه کړه اندېښنه وښوده، ځکه هم یې له امنیتي پلوه د خطر حس درلود او هم له دې ویرې چې پناه غوښتونکي ور وانه وړي. د ریحان نیوز میډیا قدرمن لیدونکو دا و د نن ورځې د پیل څو تازه او مهم خبرونه. د
د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره د ریحان نیوز میډیا یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.